د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د دروازو کنډک پولیس شپه او ورځ د ولسونو په خدمت کې ولاړ دي او خلکو ته امنیتي خدمتونه وړاندې کوي. د یاد کنډک د ارکان رئیس حافظ نظام یې په اړه داسې وایي: انشاءالله په کابل په ټولو دروازو کې فرعي لارې دي او که غټې دروازې دي انشاءالله په ټولو کې امنیت تامین دی. مجاهدین شپه او ورځ اخته دي انشاءالله د خپل ولس په خدمت کې دي. موږ ډاډ ورکوو ټولو ته انشاءالله څه مشکلات نشته په ټولو دروازو باندې. دغه کوم دروازو باندې کوم لاسته راوړنې کړي دي تقریبا په سلو کې 80% دا د خلکو همکاري چې موږ سره کړې ده. کوم لاسته راوړنې چې موږ ډېر تر ډېره حده پورې کړي دي دا د ولس همکاري ده چې موږ ته وخت په وخت باندې معلومات راکړي دي چې همغه لاسته راوړنې انشاءالله د خلکو د موږ سره مؤثره تمامه سوې ده. د زنانو پولیسو شتون هلته په دروازو کې ډېر موږ لپاره انشاءالله مفید تمام شوی دی. ډېر لاسته راوړنو زنانو پولیسو پر دروازو باندې کړي دي. هماغه تلاشۍ کې کوم موټر باندې چې د مجاهدینو شک راسي که به دغه راشي ازدحام د موټرانو بیا هماغه یو موټر د زنانو د تلاشۍ دپاره ورته جلا کوو. که چیرې ازدحام نه وي نو بیا عموما ټوله موټران تلاشۍ ته دروو. د دروازو له ډلې یوه د کابل ولایت شمالي دروازه یا د خیرخانه کوتل دروازه ده چې د هیواد 14 ولایتونه له پلازمینه کابل سره نښلوي. خیلی خوب میگذره برادر، امنیت تامین است، راه موجود است، ما خوش هستیم از امارت اسلامی افغانستان. اینجا تلاشی است بسیار خوب است، تلاشی خوب است برای امنیت و تامین بسیار خوب است. راضی هستیم از امارت اسلامی. من ډیر راضی له اسلامی امارت افغانستان کې کارکردګیان روانې دي. د دوی مسئولیت د خپل مسئولیت ادا کړی ده. موږ ډیر ترې راضي. سلام علیکم صاحب، سړی مشي په خیر یاست؟ څه مشکل خو نشته؟ نه انشاءالله. سفر هم په خیر و؟ سلامت. له مجاهدینو څخه څنګه برخورد سره کوي؟ مجاهدینو څخه راضي یاست که نه یاست راضي؟ راضي یاست. په دې ځای کې خو څه مشکل تاسو ته نه وي پېښ سوی؟ نه نه هېڅ تکلیف هم نشته؟ زه یې الله تعالی مرسي په مخه کړه. السلام علیکم وروره، سړی مشي په خیر یې؟ مشکلات خو نشته؟ له کوم ځای نه راغلې وروره؟ قرهباغ نه راغلې؟ په خیر راورسېدې؟ په لار باندې خو څه مشکلات نه وو؟ پر دې چک پوینټ باندې له مجاهدینو څخه په تکلیف نه یاست؟ څه تکلیف خو به نه یې در کړی؟ زه الله تعالی دې په خیر ورسوه. څه مشکلات که درته وو بیا موږ سره خپل شکایت شریکولی شي. الله پاک دې په خیر ورسوه. دعاګانې کوه. دلته الحمدلله امنیتي وضعیت ډېر برابر ده او له خلکو سره الحمدلله مجاهدین ډېر ښه برخورد کوي. دا اوس فلحاله ما پوښتنې ځینې وکړې او ډېر خوشحاله وو او تاسې هم بیا پوښتنې ځینې کړي دي چې ډېر خوښۍ یې بیان کړې ده او د امنیت په اړه باندې الحمدلله 100% موږ مطمئن یو امنیت انشاءالله شته. او بعضې خلک داسې شکایتونه کوي بې ځایه چې هغه بربري موټران را روان وي. بربري موټران اصولي داسې دي چې هغه به د شپې تر 8 بجو پورې تر سکنه پورې انتظار وي. نو هغه خلک هم بیا کله کله دا شکایت وکړي چې موږ انتظار کړي یو داسې تکلیف یې موږ ته راکړی ده او سره له دې چې هغه د اصولو مطابق موږ تر 8 بجو دروو بیا د شپې پر 8 بجې پر سکن باندې موږ را اجازه ورکوو او هغه بیا ځي کابل ته. د شمالي دروازې خلک شپه او ورځ تګ او راتګ کوي او پولیس د دوی په خدمت کې ولاړ دي چې د خلکو امنیت یې په ښه توګه نیولی. د تلاشۍ لپاره د ښځینه پولیسو شتون دا امکان برابر کړی چې هغه ښځینه مسافر چې په دې لویه لار تګ او راتګ کوي په مسئول ډول تلاشي شي او دوی تر اوسه په دغه دروازه کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري. دروازه کوتل است. دیگه ما میگه خانم‌ها را تلاشی میکنیم. دیگه که مجاهدین‌های ما یک جای ما خوش هستیم. از مجاهدین‌های ما خوش هستیم. مولوی صاحب ما است. همیشه که ما روی بد نکرده مثل یک پدر واری است. مشکلات ما را درک میکنه. خوش هستیم. هغه د لوړ توناژ موټر چې کابل ته راننوځي له امنیتي چک او سکن د شپې 8 بجو وروسته اجازه لري چې کابل ته دننه شي. از در صوف آمدیم زغال بار است خو یک قاعده و قانون داره یک مقررات است دیگه 8 بجه شب دیگه مزاحم مردم نشه یا موترها کلان است دیگه خو در شهر داخل شده نمیتونه تا 8 بجه شب باز کل اعلام میکنه دیگه کدام کاری دیگه نیست. اسکن میشه اینجا کنترل میشه هر موتر دیدن میکنه توسط کامپیوتر است اگر کدام چیزی دیگه است باز بعد از اون میرم. پولیس هم خپل وطنوالو ته د امن تګ او راتګ ډاډ ورکوي. وایي چې موږ شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یو. د خلکو په خدمت کې یو او دلته په تلاشي ته ولاړ یو. دغه لاس سیده دغه راسته لاس موږ لوحه ورته ټکوالې ده. په دغه لاس باندې کوم شکي موټر وي هغه موږ لیکو او کوم هغه موټران چې هغه نظامي موټران وي هغو ته مو لوحه ټکوال دغه په دویم لاس باندې لیکو او هغه موټران چې تلاشي وړ نه وي هغه د دوه لاسو ته خلاص دي په هغه لاس باندې لیکو.